څنګه کولای شو چې په ایکسل پروګرام کې په اسانۍ سره انټري وکړو. په راکړل شوي جدول کې آی ډي نمبر دی، نیم دی، فادر نیم دی، پروګرام دی او ډیټ دی. موږ په دې کې کله چې موږ خپل په خوښه باندې نومان ورته ورچو اوس موږ څخه ډېر زیات وخت نیسي. موږ داسې شکل سره غواړو چې یو اپشن فعال شي چې یوازې د ټپ په واسطه باندې موږ مخ ته تللی شو او انټري کولی شو. فرض کړه که زه یوازې په دې جدول کې انټري وکړم، مثلا زه دلته ورته ورچوم علي او ولی او په دې کې ولی مثلا د ورډ پروګرام وایي او په دغه طریق باندې د استعمال وکړئ. د دغسې ویډیوګانو لپاره مو که چیرې زموږ د یوټیوب چینل نه در سره سبسکرایب کړئ، در سره سبسکرایب یې کړئ او همدارنګه زموږ د فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. استعمال وکړئ. نو دا زموږ څخه زیات وخت نیسي. خو کله چې تاسو غواړئ چې یو اپشن باید فعال شي د انټري دپاره، نو الټ ډي او ونیسئ او بیا به تاسو ته همدغه اپشن په خپل اتومات ډول سره راخلاصي. آی ډي، نیم، فادر نیم، پروګرام او ډیټ. نو اوس کله چې غواړئ چې یو نوې صفحه دغه کې فعال کړئ، نو په کولای شئ د ټپ په واسطه باندې هر نوم ورته اضافه کړئ. په دې کې بیا ټپ ووایي او بیا به فادر نیم ته راسي او په دې کې مثلا خام او په دې کې ایکسل او په دغه تاریخ باندې او کله چې ټپ ووایي بیا به دی خپل ډول سره انټر ووایي، بیا به هغه اضافه شي او بیا به شروع شي. یعنې په کولای شئ تاسو په اسانۍ ډول سره انټري په دې شکل سره وکړئ.